راپورونه وایي چې افغان ځواکونه یو ځل بیا د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ پر پوستو مرکزونو فراخ عملیات پیل کړي دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. راپورونه وایي چې افغان ځواکونه یو ځل بیا د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ پر پوستو مرکزونو پراخ عملیات پیل کړي دي. د معلوماتو له مخې دا ځل د اسلامي امارات دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په امر افغان ځواکونو د کندهار د سپین بولدک له سیمې څخه هخوا د پاکستان د کویټې اړوند د پوځ پر قل اردو هم بریدونه کړي دي. ویل کېږي چې دغه عملیات د رد ظلم تر نوم لاندې پیل شوي او هدف یې د وروستیو بریدونو غچ اخیستل بلل شوی دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال صدیق الله نصرت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نن شپې شاوخوا 9 بجې افغان ځواکونه د کندهار د خورابک د پکتیا د ډنډې پټان او د ننګرهار لالپور په سیمه کې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستاني رژیم پر پوستو غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړي دي. هغه زیاته کړې چې دغه عملیات د رد الظلم د عملیاتو په لړ کې ترسره کیږي او د راپورونو له مخې افغان ځواکونه مخ پر وړاندې روان دي او د پاکستاني پوځ پر پوستو سخت فشار وارد کړی دی. بل لور ته د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي هم په خپل بیان کې ویلي چې د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ په سیمه کې هم د پاکستاني پوځ پر پوستو بریدونه روان دي. د هغه په وینا په دغه بریدونو کې تر دې مهاله د پاکستان د پوځ یوه پوسته له منځه وړل شوي، 4 پاکستاني پوځیان وژل شوي، یو بل ټپي شوی دی. سرچینې وایي چې د سرحدي سیمو په څو برخو کې لا هم نښتې دوام لري او افغان ځواکونه هڅه کوي چې د پاکستاني پوځي ځینې مهمې پوستې له منځه یوسي. د سیمې ځینې اوسیدونکي هم وایي چې د شپې لخوا د درنو وسلو ډزې اوریدل شوي او په سرحدي سیمو کې وضعیت ترینګلی شوی دی. تر اوسه د پاکستان له لوري د دغه ادعاو په اړه رسمي غبرګون نه دی خپور شوی، خو د دواړو لورو ترمنځ د سرحدي تاوتریخوالو د زیاتېدو راپورونه ورکول کېږي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.